السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه احمدزي احمدي او تاسو ګورئ زیا ټیکنالوجي. زه غواړم چې نن تاسو ته د موبایل یو داسې سیټینګ دروښایم چې تاسو د هغې په واسطه باندې کولی شئ په خپل موبایل کې یا خپله ټوله ډیټا یعنې تصویران، سندري او ویډیوګانې څنګه محفوظ کوئ یا یې څنګه پټې کوئ. د دې دپاره خلک ډېر ایپس ډاونلوډ کوي او بیا په هغې کې خپله ډیټا محفوظ کوي. خو زه نن تاسو ته په موبایل کې یو داسې سیټینګ درښایم چې د دې دپاره د کم ایپ ډاونلوډ کولو هیڅ ضرورت نشته او تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې یا خپله ډیټا بغیر د کم ایپ نه پټه کوئ یعنې محفوظ کوئ. ګرانو دوستانو، که غواړئ دغه سیټینګ نه ځان خبر کوئ، ویډیو تر اخره پورې ګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه نه سبسکرايب کړی، چینل سبسکرايب کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو ته راشي. که تاسو غواړئ په خپل موبایل کې ویډیوګانې یا تصویران پټ کړئ یعنې محفوظ یې کړئ، نو را به شئ اول به د خپل موبایل مای فایلز کولاو کوئ، کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. خو زه تاسو ته اول څه ویډیوګانې ښایم چې هغه په ګیلرۍ کې وي او زه بیا هغه محفوظ کوم او تاسو بیا وګورئ چې هغه به د ګیلرۍ نه ورکې شي یعنې پکې نه به ښکاري. نو زه راځم اول ګیلرۍ ته، تاسو ته څه ویډیوګانې ښایم. نو تاسو ګورئ چې په سکرین باندې تاسو وینئ چې د کرکټ ویډیوګانې دي یعنې 13 ویډیوګانې دي او دغه په ګیلرۍ کې شته دی. زه غواړم دا ویډیوګانې پټې کړم. نو زه راځم اول مای فایلز ته، مای فایل به کولاو کړم او دلته به بیا انټرنل سټوریج کلیک کړم. نو دلته زه دغه د کرکټ ویډیوګانې پیدا کوم او دلته ګورم چې کرکټ تاسو وینئ چې دغه ویډیوګانې مخې ته راغلي. زه دا 13 ونه کلیک کوم یعنې سلیکټ کوم او دا بیا هغه فولډر ته فټوم یعنې هلته یې لیږم چې بیا نه ښکاري. نو دغه 3 ډاټ به کلیک کوئ او دلته بیا مو کلیک کوئ او دلته تاسو بیا دغه انټرنل سټوریج کلیک کوئ او دلته به راشئ وبه ګورئ انډرایډ، نو دغه به کلیک کوئ او دې نه پس به ډیټا کلیک کوئ. نو دلته اوس تاسو کولی شئ چې په دې هر فولډر کې تاسو خپلې ویډیوګانې یا عکسونه یا داسې نور څه چې تاسو پټوئ نو یا یې محفوظ کوئ تاسو یې دلته پټولی شئ او دلته تاسو دې دپاره نوی فولډر هم جوړولی شئ. دا کریټ فولډر چې کلیک کوئ نو دلته نوی فولډر هم جوړیږي یا دغه نور کم فولډر چې دي په دې هر فولډر کې تاسو کولی شئ د خپله ډیټا محفوظ کړئ یا همدې ځای کې هم تاسو ډن کولی شئ یعنې دلته تاسو محفوظ کولی شئ. دلته اوس ډن کلیک کوم نو چې ډن کلیک کوم دلته به دغه ټولې ویډیوګانې پټې شي یعنې محفوظ به شي. زه اوس بیا کېږم واپس ځم ګیلرۍ له او به ګورو چې دغه ویډیوګانې شته او که نه. نو تاسو وکته چې دلته مخکې دغه 13 ویډیوګانې مې د کرکټ او اوس نشته محفوظ شوي. نو زه غواړم چې دغه عکسونه یا دغه ویډیوګانې زه واپس ښکاره کړم. نو واپس به راشئ مای فایلز ته، مای فایلز به کلیک کوئ، انټرنل سټوریج به بیا کلیک کوئ او بیا به ووایئ انډرایډ به کلیک کوئ، ډیټا او دلته تاسو به راشئ دغه ویډیوګانې به واپس سلیکټ کوئ. نو تاسو په دې ځای کې هم دغه ویډیوګانې کتلی شئ یعنې هېڅ ګیلرۍ ته د وړلو ضرورت نشته. نو دلته هم تاسو کولی شئ چې دغه ویډیوګانې وګورئ. خو زه بیا هم تاسو ته دغه طریقه ښایم چې دا ویډیوګانې واپس څنګه ګیلرۍ کې شو شي. نو دغه ټول به داسې کلیک کوئ، دا کومې ویډیوګانې یا تصویران چې تاسو پټ کړي یعنې تاسو محفوظ کړي دغه به ټول داسې کلیک کوئ یعنې سلیکټ به کوئ او چې کله مو دا سلیکټ کړو نو دې نه پس به دغه 3 ډاټ کلیک کوئ. چې 3 ډاټ مو کلیک کړو نو دلته به تاسو بیا مو کلیک کوئ او واپس به انټرنل سټوریج کلیک کوئ او دلته به کرکټ دغه فولډر وګورئ. نو تاسو دلته په هر ځای کې تاسو دغه ویډیوګانې عکسونه واپس شو کولی شئ. خو زه د کرکټ فولډر کې واپس ان کوم نو دغه هلته مې ټول سیو کړو او اوس واپس یې ګورم چې ګیلرۍ کې شته او که نه. نو تاسو وکته دوستانو چې واپس ګیلرۍ ته دغه ویډیوګانې رالي نو تاسو دغسې خپل تصویران هم محفوظ کولی شئ یا خپل نور ډاکومنټس هم محفوظ کولی شئ. نو ګرانو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي چینل خامخا سبسکرايب کړئ ځکه چې زه هر ورځ دغسې ستاسو دپاره د معلوماتو ډکې ویډیوګانې شیر کوم. تر بلې ویډیو د الله په امان.